چرسي هغه هم بس هلته بندي کړی دی. الله معتاد دی. هو ښه ښه شهید الزم دی. ښځه ځي که نه ورته پټو کې کار کوي د ښځو سره ورته مطلب 100 روپۍ ورځ ګټي غریب بابا دا راوړي که نه 500 صبر کوو بس. وروره مشکلات دا دي وروره چې بس دغلته پراته یو د لیلې ته او بس دا کال نیم نه ډېرو شو چې زه سراچې ته پټوله ځم او زه په 100 روپۍ کار کوم هغه راوړم دا ټول انګور مې لمسیان مې بچي مې دا ټول زه پې ساتم وروره او چې کله کار نه وي بادي باراني بس ناست هېڅ نه وي چې موږ یې وخورو او د ډېرې ولږې تندې نه چې زه پټوونه ګازرې مې راوړي شنه صابون مې راوړي ماشومان یې د ولږې نه راواخلي او چاپېر یې دغه بیا خوري وروره هېڅ وسه نوره نه لرم او دغه 100 روپۍ چې دي دغې باندې زما خپله ګزاره کوم که کله یې خورم یې که نه بس ناست یم دغه شنه واښه جنکۍ جوي شوتلې جوي او چې دی بس همدغه جنکیان یې د کور کې همدا سیاسر دي نور د ګټو وټې څوک هم نشته دی. یو زوی مې دی هغه هم د شپږمه میاشته چې وړی یم دی دا شپږمه میاشته چې وړی یم دی بستر کړی یم دی د هغې دا ښځه مال را په غاړه د هغې دا بچیان هم مال را په غاړه دي دا د اختر د هغې خلکو جامېګانې کړي ښه ښه شی دی اخیستي موږ خواران غریبانان ناست بچیان هم لکه ستاسو په حواله کې دي ستاسې کور د زوی دی او هغې ماشومان هم په تاسو سره دي هغه هم ماته را په غاړه دي او اوس تا د هغه ماشومه ده داسې رقم نه تبې نیولې ده چې هېڅ نشته چې زه تاسو به د روژو سره د روژه ماتې پیشنمو کې به څه کوئ نو بس دا ګم ګاونډ نه چې څوک راته کاسه کې ماښام کې چې شی راولېږي هغه زه د سپین ږیرې له کېدم او هغه موږ ماستن کې چې یې وکړو پیشنمي کې او بس هغې چې یو سره ډوډۍ وخورو او بس سهار له پرې روژه ونیسو.